د پکتیا ولایت حوزوي روغتون او شپږ څلوېښت کلینیکونو لپاره د هیواد موسسې له لوري 350 ترکي بخارۍ او شاوخوا 280 ټنه د سون توکي خریداري شوي. د یادې موسسې مسؤلین وایي ګردیز کې حوزوي روغتون او کلینیکونو ته په اخیستل شویو بخاریو او سون توکو باندې شاوخوا 15.8 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې ډېر ژر به یې ولسوالیو ته د ویش چارې پیل شي. په ورته مهال د دې ولایت د عامې روغتیا مرستیال خانزاد ګل احمدزی وایي د پکتیا ډیری ولسوالۍ سوړ ژمی لري چې په کلینیکونو کې ناروغان د یخنۍ له امله له ستونزو سره مخ وي. نوموړی د لرګیو د بخاریو له استعمال څخه ترکۍ بخارۍ چې پکې د ډبرو له سکرو کار اخیستل کیږي ګټور بولي او وایي پخوا به د لرګیو له بخاریو استفاده کیده چې د کم دوام سربیره به له لوګیو ناروغان هم خوندي نه وو. 352 ترکي بخارۍ د سب سنټر او ډي ایچ او سی سی بي سی کلینیکو ته د خریداري شوې او ټول شوبو لپاره او 280 ټنه د سون توکي لرګي او همدغه تیږو سکاره د په شمول دا ورته خریداري شوي. ان شاء الله تاسو په حضور کې ټول توضیح سول او ډیر ضرب ده ولګل شي. پکتیا خلکو لپاره خصوصا د مور او ماشوم لپاره د موږ کلینیکونو څنګه مخکې هم دغه ژمی وخت کې به ډېر سوړ ژمی چې پکتیا لري په اکثرو ولسوالیو کې لکه ذات یعقوب وکړې میرزکه وکړې سیدکرم وکړې همداسې ټول اکثره کلینیکونه چې دي د موږ سوړ لري نو دا خاص د کلینیکو دپاره اخیستل شوي دي. بل لور ته بیا د دې ولایت د ولایتي شورا غړي د هیواد موسسې له دې مرستو مننه کوي او وایي چې په دې سره به د لرګیو په هغو قراردادونو کې چې پخوا به پکې فساد کېده مخه نیول شوي وي او هم به په غرونو کې د ځنګلونو له وهل کېدو ډډه وشي. چې دغه کار کړی دی دغه افتخار یې کړی دی د ولایتي شورا په نمایندګۍ ترې مننه کوم ډېر په ځای او په مناسب وخت کې چې د پکتیا د خلکو ولسونو ضرورت لرلو. بل دا چې یوه ګټه یې پکتیا ته په دې ده چې غار یې راوژغورلو. پخوا به د لرګیو قراردادونه کېده هغه به ډېر په تقریبا 80% نقص میلره مګر یوه ښه کړی دغه ده چې په مناسب وخت کې دغه نوی شی موږ ته راورسېد او په لازم وخت کې. دوهمه دا چې د فساد قراردادونو او هلته د ځنګلونو د ژوبلولو مخه یې ونیوه. په ټوله کې خلک په دې ولایت کې له روغتیایي خدمتونو خوښ نه دي او وایي د مسلکي ډاکټرانو نشتون او په کلینیکونو کې د درملو کموالی هغه څه دي چې د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.